بسم الله الرحمن الرحیم. حمیده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زه په خارج په بار ملک یم، زه دا کولی سم چې په خپله علاقه کې څوک وکیل وټاکمه یا ورور یا بل قریب هغه زما دپاره په زما په کلي په علاقه کې قرباني واخترې وکړي، داسې کولی سم او که نه سم کولی؟ محترمه، بالکل کولی سي. هر سړی خپل نایب او وکیل ټاکلی سي. په بل علاقه کې په بل ملک کې د خپل وکیل وټاکي یا خپل نایب وټاکي، هغه هلته د ده دپاره قرباني اخترې وکړي، هېڅ فرق په دې کې نه راځي. په حواله د فتاوا هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 209، البحر رایق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 186، شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 318. مثلا یو سړی په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې وسیږي، د خپل علاقې پاکستان یا افغانستان ته هلته یو څوک وکیل جوړوي، نو هغه د ده دپاره هلته قرباني اخترې کړي، دا بالکل جایز ده. بلکې علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب لیکلي دي که چیرې د ده په علاقه کې یا په بل علاقه کې په افغانستان کې، لکه اوس په افغانستان کې یا په افریقا کې، هلته ضرورتمند ډېر دي، غریبان ډېر دي، د هغه ځای په کوم ځای کې چې دی وسیږي، نو که چیرې دی هلته پیسې ور ولېږي، هلته وکیل جوړ کړي، د ده دپاره هلته اخترې او قرباني وکړي، هغه ضرورتمند خلک د ده په قرباني سره ځای ته ورسېږي، نو دا خو نور زیات د ثواب امید شته چې الله به ده ته نور زیات ثواب ورکړي. نو بالکل محترمه دا کېدلی شي. وسلام.